الحمد لوليه والصلاة على نبيه. معزز و محترمو قدرمندو ورونو او خويندو، ډیر ورونه او ډیرې خویندې دا ارزو لري او بار بار یې موږ ته ویلې هم دي چې داسې وظیفه راته وښیاست چې د هغې په ذریعه باندې نبي علیه الصلاة والسلام په خوب کې ووینو، په خوب کې د ده مبارک په دیدار مشرفه سو. نو داسې وظایف اکثره کتابونو نقل کړي دي. نن یوه داسې وظیفه چې هغه ډېرو کتابونو نقل کړې ده تر تاسو ورسوم. الله تبارک وتعالی دې وکړي چې موږ او تاسو دا وظیفه وکړو او د رسول اکرم علیه الصلاة والسلام په دیدار باندې مشرف سو. هغه دا ده چې د جمعې په شپه باندې د ماخوستن تر لمانځه وروسته چې ښه صفایي وکړي، بدن جامې دا ښه صفا کړي او په ښه شان باندې اودس وکړي او خوشبویي ولګوي. نو د هغه وروسته بیا 2 رکعاته نفل وکړي. په هر رکعت کې تر سورة الفاتحه الحمدلله وروسته 11 واره آیة الکرسي ویل کېږي او 11 واره سورة الاخلاص قل هو الله احد ویل کېږي. په هر رکعت کې دغه ترتیب دی. نو چې کله دا ووایي او سلام وګرځوي، د سلام ګرځولو څخه وروسته یو درود شریف دی، هغه 100 واره بیا ویل کېږي. نو چې کله هغه هم ووایي بیا به پر راسته اړخ باندې اوده شي او همداسې درود شریف دی وایي چې په دغه حالت کې اوده شي. خوب ورغلی وي انشاءالله د نبي علیه الصلاة والسلام په دیدار به مشرف سي. په دې کې یوه خبره دا ده که د کوم چا آیت الکرسي نه وي یاده، هغه دې بیا هم دغه 2 رکعاته نفل وکړي. په هر رکعت کې د 11 واره د الحمدلله وروسته سورة الاخلاص قل هو الله احد ووایي. هغه درود شریف دا دی: اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وسلم. یو ځل بیا وایم اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وسلم. دغه درود شریف دی. التقريرات النافعة في المواعظ الحسنة په 140 صفحه کې دغه وظیفه نقل کړې ده. او دا وظیفه موږ تر تاسو ورسوله. الله تعالی دې موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تاسې د اسلامي پوښتنو ځوابونکی مولوي حکیم الله صابر الحنفي صاحب د پوښتنو لپاره د رابطې نمبر 0029 314